یو ورځ چا راته ویلې وایي د تراویح خو پلان کې ویلې چې 8 رکعته دي څنګه وو ولې خو زه تا ته د معافي ما یې کوه نه بیخي ونسي څنګه وو بیخي مه کوه چې تا په تراویح کولې نه کوله به څه د الله بچي کمه سي یا زیاته سي کله وحاشه یو هیله درنه کوو خیر دی مشرانو د خپلو ځوانانو باندې حتما دیني علم وکړو قسم ده د خرابي آینده کې چې هر څوک مخې ته ورته راسي نن سبا خو سوشل میډیا ده پلان پلان کې داسې ویلې نه نسب پېژني نه شخصیت پېژني نه دا پېژني دا علم ده که نه ده پلان کې داسې ویلې چې د تراویح نشته بل یې نه 8 رکعته دي بل یې نه بلکې خو 10 رکعته دي ما کوئ د الله خاطر وکئ رسول الله به درنه خفه سي په قبر کې دا 1400 کاله 10 رکعته تراویح کېږي دا اوس څنګه بیا 8 رکعته سو یا بیخي نشته دا ولې یو داسې چا په خوله چې هغه بیخي دغه شي اړه نه لري که زه اوس د انجینري په کار کې وغږېږم که نه زه ملامت یم زه څه پوهېږم که زه اوس د جراح ډاکټر په کار کې ورغږېږم زه ملامت یم یو نفر راجګېږي بیخي قرآن کریم له مخې نه زده او تراویح نشته نو محترم ډېر احتیاط کوئ پیغمبر علیه السلام 10 رکعته تراویح کړي دي 3 وارې مسلسل په جمع ورکړي دي بیا له دې ویرې چې دا په خلکو فرض نه سي بیا یې پرېښولې انفرادي یې کولې بیا عمر فاروق په وخت خو دا ویره نه وه که نه پیغمبر اسلام نه و چې فرض وسي هغه ویلې چې بېرته یې به جمع کړو نو د عمر فاروق په وخت کې چې په زرهاو صحابه کرام موجود وو یو کاري مخته که سنت تراویح راکړه آیا دا بدعت دي نه زه دا عمر فاروق دا کار کړی دا دومره زرهاو صحابو دا کار ورسره معنی چې دا بدعت وایي پیغمبر اسلام نه وایي کړی ما کوئ د الله خاطر وکړئ ولې سړی تاسې غلط کړي ولې سړی خطا سي دومره د خپل علماو نه پوښتنه وکړئ دلته راسه کښېنه چې دا پلان کې داسې خبره کړې هغه د کفر غلامان دي پیسې ورکړي چې مسلمانان شکمن کړي هغه پوهېږي چې ځوانان موږ ځوانان الله دې رحم وکړي نه خپله دین زده کړی نه دین ته کښېني نه ترجمې ته نه حدیثو ته نه د عالمانو سړي کبالي زه دې حتما غلطېږي سوشل میډیا کې یو شي ورته راسي وایي دا داسې یې سپیس لري نو کوم ځای دا نسب یې څه د پلار یې څوک دی کوم جي ده اروپا نه ورته راغږېږي بېغه په خوله ته خدای دا کار کوي عجیبه خو دا ده پلار یې مخته سب کې ولاړ یي نیکه یې ترې یې ماما یې مس یې ورور یې هغه 10 رکعته تراویح کوي دا یې ته وکړي ووځي الله خاطر وکړئ نو ته څه یې د پلار نیکه په غلط اخته دي هغو باندې ته بطلان کار خراکش کوې ته هغه صحابي یعنې حضرت عمر فاروق چې قرآن کریم کې 11 یا 13 یا ډېر آیاتونه که نه د د وینا سره د د رایې سره موافق الله نازل کړي ته اوس په هغه باندې رد کوې آیا هغه خلاف کار کړی 10 رکعته تراویح کړي دي مه کوئ د الله نه وډارسئ نو ځینې خلک دا ګیله څه کرته ودرېدله ځینې خبره مې واورېدلې نو دلته هم دا فتنه ګوره راورسېدله موږ تاسو پکتیا ته ګوره دا خیال هم چا نسو کولی مخکې نو لږ په ځانونو رحم وکئ دغه کوم کسان چې وي دا سیخ کوي یو ورځ چا ورته ویلې بل جومات کې ځینې ځوانان دي 8 رکعتو کې ووځي هی مه کوئ داسې او ځینې خو بیخي نه کوي چې بیخي نه کوي غسل به شي کوو نو تراویح سنت موقت دي رسول الله مبارک کړي دي عمر فاروق بیا په جمع کړي دي عمر فاروق هغه صحابي و یار و خلفای راشدین و رسول الله مبارک فرمایي زما ومنئ زما د خلفاو راشدینو خبر ومنئ الله په رسول الله موږ ته امر کړی هغه په هدایت باندې دي نو دا امکان نه لري چې هغه ټولو زرګونو صحابو په مخ کې یو کار بدعت وکړي تراویح سنت موقت دي او دلته د ختم کول سنت ده حافظان دلته موږ ته ولاړ یو موږ بیا ناست یو یا غوږ د نیسو نو دا خو موږ خدای نه خسته سړی بل طرف ته لاړ نه سي نو کوشش به دا کوو الحمدلله ډېرې ښې تراویح روانې دي او نور به هم کوشش کوو نور هم راته تشویق کوي او دغه کسان پوهېږي که نه پوهېږي فرش ورکوي داسې خوندور فرش ورکوي چې د ټولنې نه یې وباسئ ویې رټئ داسې نفره من الحمدلله رب العالمین